د نن یکشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي څېړنې ښیي چې افغانستان کې د انفلاسیون کچه منفي 1 ته راټیټه شوې. ښاغلی مجاهد زیاتوي افغانستان کې د توکو بیې د نړۍ تر ډېرو مخ پر ودې او مترقي هیوادونو هم ټیټې دي. ځینې موندنې کې ښکاري چې افغانستان له ډېرو پرمختللو هیوادونو څخه د انفلاسیون په کنټرول کې وړاندې دی. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي تېره ورځ د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ له لارې 200 واګونه سوداګریز توکي چې 12306 ټنه وزن یې درلود او ډېری برخه یې نفتي موادو هېواد ته وارد شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا د لوی رب پیرزوینه د امنیتي ځواکونو نه ستړي کېدونکې هڅې او د ولس همکاري ده چې د لوی اختر په شپو ورځو کې هیڅ ډول امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. کابل ښاروالی وایي د تنظیف ریاست جرکخه کارکوونکي د لوی اختر په ورځو کې وتوانېدل چې د څارویو حلالولو له امله رامنځته شوي کثافات پر وخت راټول او ولېږدوي. کابل ښاروالی زیاتوي د دوی دا کار د ښاریانو لخوا ډېر وستایل شو. د اریانا افغان هوایي شرکت یو انجینر د لومړي ځل لپاره یوه الوتکه جوړه کړې چې د 4 کسانو د لیږد ظرفیت لري. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وایي موږ دلته د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې ترڅنګ په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو د پیل په اړه د هیوادونو سره وینو او بحث کوو. کراچۍ کې د افغانستان سرقونسل عبدالجبار تخاري پاکستان کې له افغان بندیانو سره لیدنه کړې. نوموړی وایي چې هڅې روانې دي ترڅو ټول افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شي.